د خیري راپور ډېرو قدرمنو لیدونکو سلامونه. ستړي مه شئ، په دې هیله یم چې روغ جوړ خوشحاله به سئ. ډېرو قدرمنو لیدونکو د نن ورځې خیري راپور لپاره لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ نو په ګلانو منځ کې ولاړ یم. راغلي یو د ګلانو فارمونو ته. دلته به هغه کسانو سره خبرې اترې ولرو چې د ګلانو نه ساتنه کوي، روزنه ورکوي، او هغه کسان چې ګل فروشي کوي، ګلان خرڅوي، دوی سره خبرې اترې لرو، ګورو نو چې دوی څه ډول د ګلانو نه ساتنه کوي په دې یخ موسم کې. د نن ورځې خیري راپور هم راسره تر پایه وګورئ. ستړي مه شئ لیدونکو، ګران دوست مو د فارم مسئول دی، هغه کس دی چې گلان خرڅوي و د گلان ساتنه کوي و روزنه ورکوي. سلام برادر، خوب هستید؟ سلام علیکم، خوب هستین شما؟ خوب هستین، خوش آمدید میگم شما را تلویزیونتان. سلامت باشی، زنده باشی. این گلا رو در هوا یخ تو خوب نگهداری کردین، چه قسم نگهداری میکنید؟ این گل که است آقای مثل یک طفل وارث، نه طاقت گرمی را داره نه از خنک داره دیگه. ما کوشش کار کردیم میفهمیم که چه رقم به چه شکل در هوای گرم نگاه کنیم یا در هوای یخ نگاه کنیم. چقدر وقت میشه شما از نگهداری از گلا میکنیم؟ دروغگویی نشم دیگه، از ما خو گفتی هنرمندای ما که از پدرکلان این مسلک ماست، دمی قاط گلا تولد شدیم. هم کار بار ما دیگه از سن 6 سالگی شروع کردیم. حالا فکر کنم 42 ساله یا 43 ساله هستم، تقریبا 37 سال 36 سال میشه کار میکنم. زیاد عمر است؟ حالا عمر از دیگه که این گلا تیر میکردیم، 1 بجه شب هم بین که این خاط گلا هستم، روز هم بین این خاط گلا هستم. خوش هستم از کسب کار خود راضی هستم. یک گپ است میگم میش در قاط گل باشی، در بین گلا باشی، خودت دیگه نمود رقم است. یک ذره دنیا خوب نیست، اگر خدای پاک آرامی را بیاره، ارزانی را بیاره، فریمانی را بیاره. گل خوب چیز است، گل طبیعت است. خدای نخواسته چشم ما شما درد کنه پیش دکتر بریم، دکتر صاحب میگه برین یک جای سرسبزی باشه. تکلیف عصبی هم پیدا کنیم، میگه در جای سرسبزی بریم. هر جای مشکلی که باشه ان شاء الله گلا رفع میکنه. گل بسیار یک خوب چیز است، گل طبیعت است. ناگفته نمونه که گل نشانی های جنت است. به شک بدون شک نشانی جنت است. و گلا را شما از کجا میارین؟ گلا را زیادترش خود ما تکثیر میکنیم. متباقیش از طرف ایران هم، از پاکستان هم، دیگه از ولایت‌های خود ما و شما از طرف سمت شمال می، از جلال آباد می، از هر جای می. چند رقم گل دارین اینجا؟ والا یکی امی حساب گل معلوم نشده، در کل کشور گلخانه یکی از مایی که تعداد گل زیاد است. همین شاید دروغگویی نشم 2000-2500 رقم گل است. امی جدوری کلش فعلا موجود است. از دیگه همی تو که در قاط گل هستی، همیش تا آخر همی تو در بین گلا باشی، سلامت باشی. امروز شما دوستا شکر که شما هستین، من این خبر ما را میگیرین و کل مردم بفهمند که لالا رحیم در گل فروشی چهاردی در چهارراه عبدالحق بود و است. کو د ګلانو په فارم کې یو دلته نو ګرځېدلو چې مو کتل د اسلامي امارت مجاهدین هم راغلل، د ګلانو کې ګرځي، طبیعت کوي، نو دوی سره خبرې اترې کوو. سلام ورور جوړې؟ ښې جوړې تیارې. ډېره مننه ژوندی اوسې. څنګه مو ګلانو خواته پېښه وکړه؟ ګلانو خواته بس موږ دلته کابل ته راغلي یو، دلته ګلانو منظرې ته راغلي یو. دا ډېر ښه ځای دی، ښه خوند لري. هره ورځ راځئ که نه یوازې نن راغلی؟ نه، هر ورځه موږ دلته راځو، دلته مو طبیعت راسه کېږي. دلته خو ډېر زیات ګلان دي او تاسو نو اطراف نه راغلي یاستئ، تاسو کېدای شي ډېری ګلان وپېژنئ. څو ډول ګلان پېژنئ دلته؟ دلته هر رقم ګل شته وروره. دلته چې وغواړې زړه دې وغواړې هغه ګل دلته شته. دلته موږ د دې دپاره راځو چې طبیعت راسته سي، هم ورځ په خوشحالۍ تېره سي. هر وخت راځئ؟ او هر وخت راځو، هر وخت. د دوکاندار ګل فروش یا د فارم کوم مسؤل چې دی څه درته نه وایي؟ نه، دا ډېر خوشحاله ده، دا زموږ په راتګ ډېر خوشحاله ده. نو تاسو دلته اجازه هم درکوي؟ دلته ډوډۍ ته هم راځئ که نه یوازې چکر دپاره؟ نه، چکر دپاره ډوډۍ و نور مرام هلته په ریاست کې ده. چې کله وخت پیدا کړئ نو تفریح لپاره چې فکر هم بدل شي، بیا دلته شنې ساحې ته راځئ، ګلانو خواته راځئ. او بیا هم دلته راځو، دلته طبیعت راسته کوو، منظرې کوو، ملګري ټول راځو. کابل کې داسې ځایونه ډېر کم پیدا کېږي. او دا خلک ډېر کم پیدا کېږي. ستاسو دا قسمت ښه دی، ستاسو هغه دفتر یا هغه د وظیفې ځای مخې ته دغه شانته یو فارم دی، نو بس راځئ چکر لپاره. او چکر لپاره هم دلته راځو وروره. بس نو تل خوشحاله اوسئ. او تل خوشحاله منم. دوستانو بیا هم ستړي مه شئ، بل دوست مو هم ګلان خرڅوي او ورسره ګلدانۍ او داسې نور شیان
خرڅوي نو دوی سره خبرې اترې کوو ګورو دلته خو یو څو ډول ګلان زه ګورم دلته سره ښکار لکه پلاستیکي دي دې په اړه به ورسره خبرې اترې وکړو. سلام برادر، خوب هستی؟ سلام علیکم، انشالله خوب است، حتما خوب است، بخیر. سلامت باشی، زنده باشی. چطور است کاروبار گل فروشی؟ شکر است دیگه، دم غلیمت از خدا را بزرگ است. حالا فعلا زمستان است، کس دیگه گل میبرن، گلای زمستانی است از ما. حالا فعلا زمستانی آوردیم، باز بهار دیگه گلای باریام هست، گلای مختلف هست. گلا را پرورش داده میتونی خودت و نگهداریش کده میتونی؟ بسیار سخت نیست نگهداری از گل؟ والا دیگه گل است دیگه، بس طفل ما رو کلام میشه. یک کسی که طریقش بفهمه اون طرز نگاه کردنش برش آسان است، اگر که نفهمه باز برش بسیار سخت است. گل هم بسیار نازک میباشه، نه نگاه کردن سخت. بله همونطور است. یگان تا انسان ها رو با گل تشبیه میکنن. بله 100%. باز در بین گلا که میشه کدام دفعه شاعری در ذهن چیز نمیاد؟ گاهی وقت دیگه من دیگه یگان در پالیش دیگه یگان وقت میشینم باز فهمیدی کد گلا در دل خودم میگم. مثلا نمیول فکر بو کد گلا است در دل میگی یک چیزی بگو. همینجا دیگه فعلا فکر که سیستم نگیریم گلا میگم فهمیدی میگم چی یک جوانی داشتی میرفتی فهمیدی ورزش میکردی آزاد میگشتی آزاد میشیشتی وقتا میشتی حالا میشیشتی وقت دیگه یک ذره جنگ بود دوزی بود حالا فهمیدی اهمیت شکر برقرار است دیگه. ان شاء الله از این بعدش خدا مهربان یک ذره اقتصاد مردم ضعیف شده دیگه با برو زبان هر چیز میگذره خدا بزرگ است دیگه. همین که دوزی نیست جنگ نیست جدل نیست دیگه یک ذره هم دیگر پذیری شده مو خوب است. همین گپا کد گل میزنی؟ کد گل میزنی؟ گل قار نمیشه دیگه گپ از جنگ میزنی؟ نه دیگه باز همین گپا رو برش میزنه یگان باز دردای دیگه است فهمیدی برش میگه گل دیگه خداوند رحیم و کریم است. درباره از گل به ما بگویی پلاستیکی نیست؟ او کس کرم گل نام داره گلای زمستانی است. بار از زمستان است یک زمستان باز مقاومتش خیلی بالاست یخ نمیزنه او را ببینم که بانی یخ نمیزنه. نمیلا سر که گلا را موندی. بله. همین گلا پلاستیکی است یا کلش هم تو گلای زمستانی است؟ یا دیگه فعلا گلای زمستانی است. حالا وقتی که زمستان از بر باریده حال زمستانی است همش. باز بار که شد دیگه گلای داریم که فامیلی باری هم از زمستانی حالا فعلا است وقتش که در زمستان مونده میشه در بیرون باز باریک است در بار کشیده میشه. سلام شوی دوستانو دانو دولتي ګلخانه ده نو ګران دوست د ګلخانې مسول دی سره خبره اترې کو ګورو چې د ګلان نه څه ډول ساتنه کوي. سلام برادر، خوب هستی؟ جور هستی؟ بخیر لولو جان جور. سلامت باشی، زنده باشی. ما اینجا اومدیم در زمستان دیدیم گلا ماشاءالله خوب جور تیار است خراب نشده. ایره چطور نگهداری میکنیم؟ ایره خو گرم میسازیم گلخانه رو گرم میسازیم خدمتش رو میکنیم پارو چیزا میکوت کیمیایی چیزایش هم اندازیم. این گلا باز در زمستان یگان گلا زود خراب میشه بازی چطور سخت نیست نگهداری از یا؟ نه بر ما سختی نداره ما خب با طریقش میفهمیم دیگه و گلا رو با شما میفروشین یا نه یا فقط گلای دولتی است؟ نه ما فروخته نمیتونیم باز در پارکای دولتی پس میره دیگه اجازه فروش ما نداریم. در پارکای دولتی که میبرین بازو جب کسی نگهداریش میکنه یا نمیکنه یگان نفرا پیدا میشه میبره خانه و نه او کار کردن نمیتونه از خود مدیر داره دیگه داره او نگهداری میشه دیگه تو خود نمیشه که بگیره و ببره خانه خود دم خود پارک پس شانده میشه پس زمستان که میشه ما پس از این دیگه گل جور میکنیم دیگه میشونیم جور شود دیگه پس گلا. نو پارکا باز زمستان خراب نمیشه؟ میشه او خراب میشه زمستانی علایده است باریش علایده ای پس تا فعلا فصل با زمستانی است باریش که از بازو گلایش تخمایش پس جمع میکنیم پس اول بار پس تخم پاش میتیم و دمی لبای سرک که من گلداناست نی دو یک رقم درخت‌ها را شاندنوارم شما نگهداری میکنین یا فقط گل است؟ کلش درخت هم از حساب ما اینم گل هم از کل چیزی در مسئولیت ماست. سلامت باشیم. زنده باشین. خیر. خیر راپور لیدونکو زموږ د نن ورځې خیر راپور په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل خیر راپور پورې چې د خپلو همکارانو سره د کابل ښار یوې بلې سیمې ته ځو ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شي.